السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم او امید ساتم تاسو به خیر خوشحاله به نه غواړم، زړه مې هم نه غواړي، فطرت مې هم نه غواړي چې د پښتنو ترمنځ یو انتشار ساز شي، خو بیا هم ډېر مجبوره شوم. یو ملګري راته واتساپ باندې وایس کړی، هغه وایس په تاسو باندې اورم، د هغې نه پس راځو بیا خبرې کوو. السلام علیکم ابراهیم تاج ورور، په خیر ښه جوړې په خیر. کله کله ډېر تا ګورم افغانستان، ما ته د افغانستان هم ښکاري، خو نه پوهېږم چې د افغانستان خو لر او بر یې پښتون یې چې د هر ځای پوه شو که نه. تا چې دا اوس د طاهر خان سره په درنه کې روانه یې، دا موږ ته درنه ده که نه. ته آیا د منظور پښتون په حواله هم یو پوسټ کړی؟ آیا د منظور پښتون جلسې ته هم تللی؟ آیا د منظور پښتون ملاتړ هم تا کړی ده؟ آیا منظور پښتون هم په حق ده که نه ده؟ آیا منظور پښتون لر او بر چې یادوي انصاف غواړي، آیا ته د هغه سره ولاړ یې؟ موږ څنګه یو د تا موږ ملاتړ وکړو چې ته د موږ ملاتړ نه کوې؟ ته زموږ د طاهر زموږ ملاتړ نه کوي، بل زموږ ملاتړ د پښتنو په ملاتړ نه کوي. زه څنګه همدې درنې ته درسم؟ پرېږده چې همدا شی دغه شیلې به زبان شو. دی خو واړه د 7 کالو جلکۍ ده چې په 4 کالو جلکۍ پسې غوولې وی او مړه کړی وی، 4 کالو جلکۍ پسې غوولې وی او مړه کړی وی، په 4 کالو جلکۍ پسې غوولې وی او مړه کړی وی. تاسو واورېدو دغه کلیپ ملګرو. هغه ټایم کې خو زما احساسات او زما جذبات دا یې د قابو نه بهر کړل، خو څه وس مې نه رسېدو. تاسو به لاندې دغه ګورئ هم، ما ورته صرف افسوس لیکلی دی چې یاره افسوس ستاسو په دغه سوچ باندې، ستاسو په فکر باندې. ملګرو که یو سړی ډېر هم راځي د قام سره مینه لري، ټیک ده، د قام سره مینه لرل دا هم ډېره ښه خبره ده، په خپل قام باندې دردېدل، په خپل قام باندې ژړل، خو د یو ماشومې اواز اوچتول، د یو ماشومې په حق کې راوتل، روډ بندول، دا باید مونږ د خپل د قام د ذاتي مسلو نه دا خبره مونږ بار وکړو. د منظور پښتین ډله مونږ کوو یا مونږ نه کوو، هغه جدا خبره ده، هغه جدا ټاپک دی. که مونږ یې کوو نو ولې کوو، که مونږ یې نه کوو نو ولې کوو. دغه خبره فی الحال مبهم ده. کله چې هم دا خبره د ابهام نه راوځي نو ټول ملګري څومره شاعران چې فی الحال خاموش دي ټول به په دغه خبره باندې راوچت شي او دوی به ووایي چې او منظور پښتین په رښتیا باندې حق دی. چې دلته کې د منظور پښتین خبره نه کومه چې منظور پښتین حق دی او که حق نه دی، زه دغه ډله کومه یا نه کومه، دغه خبره به یو طرف ته کومه. خو تاسو دغه وایس کلیپ واورېدو چې دغه ملګري په دغه وایس کلیپ کې څه وویل. ډېر په بښنې سره د آخري لفظ ډېر خطرناک لفظ دی او ما ستاسو سره شریک کو، خو د کومې خویندې که زموږ دغه ویډیو ګوري د هغوی نه هم ډېره زیاته بښنه غواړم. کوم ملګري که داسې وي چې د پی ټي ایم غړي وي، د هغې سره مضبوط ولاړ وي، دغه ملګرو نه هم ډېر زیات په بښنه سره په دغه یو پیغام باندې دغه ملګرو ته چې تاسو کله هم د یو تنظیم لاندې کار کوئ، د یوې سیاسي پارټۍ لاندې کار کوئ، کوشش وکئ تاسو داسې قسم حرکت مه کوئ چې صرف ستا د وجې نه ټوله پارټي بدنامه شي یا ټول تنظیم بدنام شي. دې ملګري چې دا کمې خبرې کړي دي دا بالکل انسانیت نه دی، دا د انسانیت نه ورخوا خبرې دي. انسانیت نه چې کله انسان پرېوځي د هغه کم معیار چې دی هغه راشي او آخري درجې ته را پرېوځي نو هغه بیا دا قسم خبرې شروع کړي، هغه بیا داسې قسم خبرې شروع کړي. نو زه د دغه یو ملګري په وجه باندې ټول پی ټي ایم نه بدناموم. ښه خلک هم پکې شته، بد خلک هم پکې شته، دا په هر سیاسي پارټۍ کې هم ښه خلک هم وي، بد خلک هم وي. خو زه دغه ملګري ته دغه یو پیغام ورکوم د دغه ویډیو په وساطت سره چې ملګریا ټولو نه اول احساس دی، د هغې نه پس بیا قام دی. کله چې هم په تا کې احساس نه و نو تا سره د قام مینه هېڅ چېرې نشي پیدا کېدی. که ته ډېر هم وایې چې زه د قام سره مینه لرم، خو ته بالکل د قام سره مینه نشي لرلی، ځکه چې په تا کې احساس نشته دی. که چېرې په تا کې احساس وی تا به دغه شان خبرې نه کولې لکه څنګه چې تا د دې ماشومې په حق کې ویلې دي. دا نن د پنجاب د یوې ماشومې سره وشو، دا نن دا د په مونږ کې وشو، سبا به داسې وخت راشي چې دا به ستا په کور کې الله دې نه کړي، الله دې نه کړي دا مسله به راپېښه شي ستا په کور کې. نو داسې خبرې هېڅ کله هم نه دي پکار. دغه ملګري ته دغه یو پیغام زما د طرفه و، دغه دې قبول کړي، دغه دې منظور کړي. امید ساتم چې ملګرو به خاطر نه وي دروند کړي. هرګز زما دا مقصد نه و چې زه د چا زړونه ازار کړم، خو دغه ملګري زه ډېر زیات سوخ کړم، دمکیان یې هم راکړلې چې یاره زه به ستا
سکرین شاټ دا به زه شیر کوم دا به زه خپل پیج له ورکوم ما سره پکې 2.5 لاکه کسان دي او دا دي نو ما ورته چې ته څه کولی شې ته هغه وکړه خو هغې نه مخکې چې ما دغه ملګری په ما تور ولګوي نو زه ستاسو ته دغه خبره په ډاګه باندې کړم خبرې ډېرې اوږدې شوې خو د شمال صاحب په دغه 2 شعرونو باندې به اجازه واخلم چې مونږ هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دی وشي مونږ هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دی وشي خو دومره ده چې په قلم او په کتاب دی وشي یو څو مری دي د امیل نه را د خدای په نامه زما تسبیح نیمګړې شوي چې ثواب دی وشي ډېره مننه